تصفیه شي. ولې زموږ پښتنو ورونو د ازادۍ او استقلال د لارې د شهیدانو او غازیانو زامنو او ورونو او چې ستاسو د پلار نیکه د مېړانې او سربازۍ د لاسه هغه انګریزي استعمار چې په مستعمره کې لمر نه ډوبېده درې واره شکست خوړلی او ستاسو د خاورې نه نامراده تښتېدلی دی. ستاسو ملي غیرت او دیني فریضه او ستاسو رګونو کې د خپلو شهیدانو او غازیانو نیکونو او پلرونو توده وینه تاسو ته څه وایي؟ په داسې وخت کې ستاسو ملي وظیفه او دیني وجیبه څه ده؟ ستاسو غیرتي او پیاوړي مشران که نن ژوندي وای هغوی به څه کړي وای؟ آیا هغوی به غفلت کړی وای او دښمن ته به یې موقع ورکړې وه چې د هغوی نوکران او ایجنټان زموږ د ملي ناموس او اسلامي مقدساتو سره لوبې وکړي؟ او که نه هغوی به ملا تړلې وه، میدان ته به راوتلي وو او چې چا په دې خاوره په بد نیت او ناوړه اراده قدم ایښودی د هغوی پښې به یې ماتې کړې وای. لکه څنګه چې پرون ستاسو نیکونو او پلرونو په خپله خاوره ناموس او غیرت د انګریزي استعمارګرانو هیڅ قسم بدماشي او تیری زغملی نه دی، نن هم موږ یقین لرو چې ستاسو د ملي غرور نه ډک سر، ایماني جذبې نه ډک زړه او د خپل پلار نیکه د غیرتي وینې نه ډک رګونه په خپله خاوره ناموس او غیرت د امریکا د امپریالیزم د جنایت کوونکي انګریز او چین هیڅ قسم بدماشي او تیری زغملی نشي. ځکه موږ یقین لرو چې تاسو به د خپل ملي غرور، ایماني جذبې او د پلار نیکه د غیرتي وینې په تقاضا نن داسې راپاڅېږئ لکه چې ستاسو مشران په داسې موقعو او مراحلو راپاڅېدلي دي. ورونو ټول یو موټی یو سنګر شئ، د بدخشان د غرونو نه واخلئ د تورو اوبو تر غاړو پورې، ټول د پښتني پت او شجاعت یو داسې فولادي دیوال شئ چې څوک د سره سر جنګوي خپل سر به یې ماتېږي او په دې ډول به د خپل شهیدو او غازي باباګانو د تاریخي مېړانې میراث وساتئ. نننۍ دنیا ته یو ځل بیا خپله پښتني توره وښایئ، خپلو راتلونکو نسلونو ته د غیرت تاریخ جوړ کړئ او د خپلې خاورې او دین او ناموس، د خپلې لور او خور حیا او پرده د امریکا د امپریالیزم او په نړۍ او منطقه کې د هغه د تېرې کوونکو متحدینو د بدناموسه ایجنټانو د لاس نه وژغورئ. ځکه موږ تاسو ته ستاسو د ملي ناموس، ایماني جذبې او د پلار نیکه د غیرتي وینې په نامه نن آواز درکوو چې ای پښتنو ورونو، هر څوک چې هر چېرته چې اوسېږئ، که په غرونو کې پراته یې، که په میدانونو کې، که کور یې، که د کور نه د باندې، که په خپلو کې ګیلمن یې، که ناراضه یې، د خاورې د ناموس، د دین او غیرت او د خپل مستقبل د آبادۍ او خوشحالۍ لپاره او د خپل لرغوني ویاړلي هېواد د چپاولګرو د شر او فساد نه د ژغورلو لپاره راپاڅئ، ملا وتړئ او خپل هېواد او خپل اولاد تصفیه شي.